که په دې څو میاشتو کې پښتون وطن یو منظم قوت ولسي قوت جمع که راټول یې کو په یو ځای یې کړه یقینا دلته د یو لوی انقلاب چانس دی د وطن مظلومیت محکومیت وسایل مسایل اوس که دا وطن ګټل وي دا په یو فرد نشي ګټل دا به تاسو وایي دا ولسونه به خواري کوي د دغو ټولو په نتیجه کې به وي نه وطن یوازې زما دی نه یوازې ستا دی شریک مو دی ژبه مو شریکه ده وطن مو شریک دی پرمختګ مو شریک دی شاتګ مو شریک دی جنګونه فسادونه هر څه چې په یو وي په بل به هم وي نو چې سره شریک یو بیا کار هم شریک دی ما ته مو یو فریضه راکړې ده چې د دغې وطن چې کوم فکر دی غوره د وطن مظلومیت محکومیت وسایل مسایل په هر شي باندې داسې په دلیل خبره وکړه چې هغه ټول پښتانه بیا ورسره د پښتونو ناوړ خلک ومني ما نه لایقتوب نه دی پکې کړی ما په هغه کې سستي نه ده کړې په هغه کې که په ورځ کې 800 کیلومتره سفر وهم 1000 کیلومتر وهم موږ پکې تللي راغلي یو اوس فرایض تاسو دي چې تاسو په خپل کلي کې یونټي جوړوئ اوس به پته لګي تاسو څومره پښتو راسره پالئ تاسو څومره په دې خپل کام دغې وطن ته ژمن یې په خپلو خلکو خواري وکړئ دا خلک بې قیمته مه شمارئ دا بې قدره مه شمارئ والله رښتیا درته وایم که دا تا په خپل کلي په خپل کلي په خپل جماعت باندې یونټ را جوړه کړه د سوات نه تر چمن پورې د پښتون سره یو کو دا صرف دا سیمه پرېږده پښتانه دا د ټولو خطا ته به ژوند ته وربخي دا دومره زورور خلک دی دا دومره جاندار خلک دی دا دومره ژوندی خلک دی دا پښتانه څه مې وخت تېر کړی دی زه د دنیا د بلها قامونو د خلکو سره ناسته پاسته یا خبرې مې شوي دي ما دومره ژوندی خلک لکه پښتانه چې دي هم دا مې نه دي لیدلي په دې باندې ډېر تورونه خپل پښتانه سره لګوي دا کام جاهل دی دا بېننګه دی دا بېغیرته دی دا نه بېننګه دی نه بېغیرته دی نه جاهل دی خو راټول نه دی بې اتفاقه دی لاړ شه په دې وطن کې یو غریب نه غریب سړی وګوره یو انچ ځمکه څوک ځینې وړلی شي یا بده خبره څوک درته معاف کوي نو دا څه بېننګه ده څه بېغیرته دا بېننګه بېغیرته نه خو ننګ او غیرت د ذات دپاره کوي د ذات دپاره یې مه کوه د وطن دپاره یې وکړه د کام او د وطن دپاره یې وکړه په کام وطن باندې زړه خفه کړه صرف د دوی د ذات نه اجتماعي ته سفر دی که په دې څو میاشتو کې پښتون وطن یو منظم قوت ولسي قوت جمع که راټول یې کو په یو ځای یې کړه یقینا دلته د یو لوی انقلاب چانس دی بیا خو که په څو میاشتو کې نه وشول دومره لویې مسلې به درته راګیرې شي چې ستا ګریف به ختم شي په خپله خاوره بیا د پردیو په واک د پردیو په اختیار د پردیو په اشارو باندې هم د دغې وطن خلک د لارې خطا شوي وي او یو بل به سره وځي ولې دلته زورور دومره کمزوري نه دي چې بیا تا ته نقصان نشي رسولی خو ستا طاقت په اتحاد کې دی چې خلک راټول کړي منظم یې کړي